حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی الله تعالی عنها نے روایت تے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د قریش او مکی د حدیبیه کوم معاهده چې کړی و په هغه زمانہ کې زما مور چې هغه مشرک و خپل مذهب باندې قائم و سفر مدینه منورې ته کړی و والته ما ته راغله ما نبی رسول الله نه پوښتنه وکړه د الله پیغمبر زه د خپل مور چې هغه د شرک په حالت کې دا ما ته راغلی ده د هغې خدمت وکړم نبي علیه السلام ما ته وویلې چې او د هغې سره ښه سلوک وکړه هغه سلوک چې کومه لورګانې د میندو سره کوي مورګانو سره هغې سلوک ورسره وکړه د دې حدیث روایت صحیح بخاري او صحیح مسلم کړی دی محترم مسلمانانو ورونو دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بیبي وه چې هغه مخکې طلاق کړې وه او بیا هم په خپل مشرکانه مذهب باندې وه د عایشې بیبي میرنۍ مور وه نو دا کله چې د صلح حدیبیې په وخت کې مسلمانان مکې مکرمې ته لاړل او مشرکان بعضې مدینې منورې ته راغلل عهد وعده شوي وه صلح شوي وه نو په دغه وخت کې د دې اسماء بنت ابي بکر د مور چې د مشرک شرک په حالت کې وه مدینې منورې ته راغلې وه نو ځکه دې نبي اسلام نه پوښتنه وکړه چې هغه زما مور چې هغه د شرک په حالت کې راځي خدمت وکړم نبي علیه السلام یې وویل هغې سره د مور په شان سلوک وکړه نو معلومه دا شو چې یو سړي خدای مکه مور او پلار یا یو یا دواړه کوم یو کافر هم وي دنیایي لحاظ سره به هغې سره هغو سره ښه سلوک کوي او هغه به خوشحاله ساتي دنیایي امورو کې او اخروي امورو کې د مور او پلار تابعداري نشته چې هغه ته غلط طرف ته راکاږي ته به هغه خبر نه مني و معلومه دا شو چې مور او پلار خدای مکه د شرک په حالت کې وي هم بیا به هم ته د مور او پلار خدمت کوي ډېر مسلمانان داسې نن سبا شته چې مور او پلار مسلمانان خو کله کوم یو بد عمل باندې مصروفه وي نو دا بیا نه غواړي چې هغه سره ښه سلوک وکړي نه مور او پلار سره ښه سلوک کوه مسلمانان دي که په هغه کې یو بد عمل و بس الله دې ورته هدایت وکړي دنیایي لحاظ سره ته مور او پلار خوشحاله ساته او هغوی مه خفه کوه محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ والسلام د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي